او دا د تفسیر د علماو اتفاق ده چې دغه قرآن کریم چې نازل شوی دا د روزې میاشت او د قرآن کریم له ذوقه هم دا معلومیږي چې دا د روزې میاشت له دې وجې په سورة بقره کې آیات کریمه راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله جل جلاله وایي شهر رمضان د رمضان میاشت ده الذي هغه میاشت انزل فيه القرآن چې قرآن کې نازل شوی دی یعنی قرآن په روزه کې نازل شوی د هغه مطلب هم دا ده چې په دغه میاشت د روزې کې د مبارکه میاشت کې قرآن کریم ټول له لوح محفوظ څخه د دنیا اسمان ته حواله شوی دی قرآن کریم چې له لوح محفوظ څخه د دنیا اسمان ته ټول راته هغه د روزې میاشت او بیا چې یوه ټوټه د قرآن کریم چې 15 آیاته دي د سوره علق سر ده دا د وحی شروع وه چې وحی شروع سوه دا له اسمانه څخه مځکې ته دا هم د روزې میاشت وه ډېر د تفسیر علما داسې وایي چې دا شپه چې وه دا د رمضان 24 شپه وه چې دا ماښام تېره سوه دغه شپه وه بهرحال څه اختلافونه خو پکښې دي خو ډېر علما پر دې دي چې د قرآن کریم شروع د روزې د 24 په شپه باندې وسو چې دا ماښام تېره سوه نو دلته له دې دواړو خبرو څخه دغه را ثابته سوه چې قرآن کریم په روزه کې نازل شوی میاشت د روزې وه